یو حقیقت کې موږ هغه شان نه یو موږ ډېر نازک خلک یو دومره زړونه هم دي نو ما ته ډېر کمنټس راځي وایي زه چاله ګټم کې په هغې کې تا خاوند باندې ډېر ظلم کړی دی نو دا کرکټر دی په حقیقت کې زه داسې نه یم زما ډېر ورکوټی زړه دی نو داسې به تاسو زما نورې ډرامې هم کتلي نو امید لرم چې تاسو به زما دا ډرامه ډېره خوښوئ او ښکلې ښکلې کمنټس به پرې کوئ بچې چېرته شاه بچ هغه که دې هوټل کې دی مې لالا بس تا ویزه کار ختم شو نو بس مې زه رالم که نه جي چېرته لاړې مې پېښور ته که نه دی دې وي بېخو باسه راشه ستا یو 2 فېټه پاتې ده سب خان سره خو ډېر ضروري ما یاره لالا بس ټینچینګ میچینګ ورسره وکړه مې ته پیغام دا اوس په څنګه درځم اوس مې چې کور راته بس یم نه کور راله ماتې څه چللی بیا مې یاره یو کار وشو څه کار وشو ما سره یو 40,000 روپیو بانډ جیب کې مې پټ ایښی و په غلطۍ کې ما مې هلته المارۍ کې ایښی دی اره نیر شوی دی اوس راته هغه رایاد شو نو مې پرېږدم که لاړ شم شف ورکړه زر زر ورپسې 40,000 روپیو باندې ظالم هلته پرېښی دروغ نه مې ورته وي جي په دغې چلته بیا لا ورته رالم نو دې کې دونه ګرانې نه کیسې دي که نه یاره خفه وي اوس هم زه ببانر ہوتے یم زما دکان دی ولا ګزارېږم نو کور والا کلي کې سبا له زه 400 یم زموږ خاندان کې ختم دی نو هغوی نن نه د شپې نه تلل نو ما ورته یار زما خو ډېر ضروري کار دی ما یو اډر اخیستی دی په نوښار کې او زه به ځم او د هغې ناپونه واپونه هلکان به زه معلومه زه خو نن زه به تاسو پسې سهار وختي درشم جي نو هغوی په دې باندې ولېږل جي او زه ته ډرامې راغلی ته داسې شهناز پېښوري رشکې ته قتل د پوسټ کویا جوړې په رشکې راغلی د ریکارډینګ له السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي ته جوړې په رشکې راغلی نه راغلی خو په موټر کې یم خو اوس دلته دونه ډېره زیاته هله ګوله ده چې د ناستې ځای نشته دی نو زه د رشکې ته روختم څه ټایم راغلی ریکارډینګ ما پسې خو چې ګاډه راغلی 8:30 بجې او نو اوس ټایم ته وګورئ ریکارډینګ ختمېږي لا نه د ختمېدو نوم لا نه اخلي ښه ستړی کړی ډایرکټر صاحب داسې ستړي کړي وو که نه چې اخره کې مونږ هغه د ډرامې نوم هم هېر شو بابو خو چا تختولی دی یاره بابو خو چې بس بابو خو بابو دی که نه وایه که نه څنګه چلې کو څه که نه میلاوېږي بابو سره ټلیفون خبرې کو خو بیا ټلیفون بندوي نه کارت ختم شي هغه ټلیفون بیا بندوي نه فیلډ ته راوتی یم او زه په ډرامو کې څه چې زه په فلمونو کې او په هایو شي کې چې دا کم زموږ جهانګیر صاحب چې ورته وایي موږ د دې نه ډېر متاثره یو نو به د هغه نه ډېر متاثر د هغه دا ډرامې به موږ ډېر پورکوټیوالې کتې دی به چې کله په دې ټي وي کې راغله موږ چې موږ پکې ورننوځو که څنګه چې د سره موږ میلاو شو دا به څنګه وي او څنګه چل وي خو اخر هم دومره یو ځای ته ورسېدو چې جهانګیر صاحب سره پکې کار هم وشو او په ډرامه کې داسې یو فلم نیم داسې لږ لږ ورغلي یو ګرانو عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو قربان ملک شاهزي راغلی وو پېښور ته څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ ملک باندې وبا راغلې وه د وبا د وجې نه چې کوم دی ټول کاروبارونه بند شوي که هره شوبه بنده وه که ډرامې شوټینګونه وو که هر څه وو فلمونو ریکارډینګونه هر څه بند وو یو ځلې بیا ریکارډینګونه شروع شو کاروبارونه سټارټ شو نن مونږ چې چاته ولاړ یو دا د ډرامې ریکارډینګ شروع دی چې نوم یې دی د غریبۍ نه مې ګیله ده او د دې ډرامې ډایرکټر سیار خان دی نو دې ترته مونږ ورځو دې سره مونږ ګپې شپې لګو خبرې اترې به ورسره کوو هنرمندانو سره ډېر زر په پښتو نیوز باندې सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।